د کابل ښار د خیرخانې کوتل د سړک جوړونې د لومړي پړاو جوړېدلو چارې بشپړې شوې. د هیواد د شمالي ولایتونو سره د کابل د نښلوونکي سړک دغه برخه په تیرو کلونو کې ویجاړه شوې هم وه او سړک هم کوچنی و چې د لویې لارې د بندېدو سبب ګرځېده. اوس مهال دغه سړک په اساسي توګه د 28 مترو عرض په لرلو سره جوړ شو چې د ترافیکو لپاره یې ښې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. ما بسیار به کیفیت خوب کار میکنیم، با استانداردهای بین المللی کار میکنیم. از طرف شاروالیم که ما ناظر این پروژه هستیم و همیشه آمرین ما معین صاحبا، خود رئیس خود شاروال صاحب محترم، رئیس برنامه، آمر تنظیم برنامه ها اینجا حضور میارن و ما همه وقته از کارا نظارت جدی میکنیم و تمام مراحل ازی تمام فعالیت هایی که اینجا اجرا میشه به نرم و استانداردهای بین المللی برابر است و ما از همه فعالیت ها همو تستا یا آزمایشات ساحوی و لابراتواری خود اخذ میکنیم. انشالله که کیفیت کار ما بسیار عالی است و بیشتر از این تلاش میکنیم که بخیر در آینده هم دیگه سرک هم به این استانداردها و به این کیفیت عالی کار شود. ډیر ښکلی په کیفیت سره، ډیر په اصولو په طریقې سره، ډیر ښکلی په خوند سره دا سړک راغی. دا به ډیر وخت دوام وکړي له خیره. دغسې کارونه خدای پاک شروع کړي، وطن ته خدمت وشي، موږ هم خوشحالیږو، هیوادوال هم خوشحالیږي، کار به م روان شي، ټولو کار به منظم شي او ډیر ښکلی کار وشو. ډیر په کیفیت ماشینان ښه منظم هر څه ماشینګري. د دغه سړک د ساختماني چارو انجینران وایي چې په راتلونکي کال کې به په دغه سړک کې 2 ځله نور قیر هم واچول شي تر څو په اسانۍ او کمه موده کې ویجاړ نشي. کوتل کې کوتل خیرخانه کې دا سړک جوړیږي، 2 لاسه پاتې دی، دا اخرنی لاس و اول لاس عموم کې او نن اخرنی ورځ د ډیر خوشحاله یو چې دا کار خدای په خیر په خوشحالۍ سره خلاص کړي. دا خلک د ستونزو نه خلاص شو، ګردونو نه، د هغه نه نور جمع دی کارونه نه کېږي. پسرلی به بیا ورسره ګورو له خیره. طول از این پروژه که است 3710 متر، یعنی 3 کیلومتر و 710 متر طول داره که از سرای شمالی الا سر کوتل، بازار سر کوتل طولش است و عرض این سرک 27 متر به شمول پیاده رو است. البته در بعضی جا عرض از این به خاطر عرض اضافی که یا وایدنینگی که ما میگیم در اصطلاح انجینری در گولایی ها عرض اضافه تر هم شده، که یعنی عرض خود ساحه مترو وریبل است، یعنی در حال تغییر است. کابل ښاریان د ښاروالۍ د مثبتو او چټکو پروګرامونو د پلي کېدو نه خوښي څرګندوي او وایي چې د هیواد د آبادۍ په برخه کې د نورې هم د ډول بنسټیزې پروژې پلي شي. باور که در 1 ساعت ما تا شهر رسیدن نمیتونستم. احساس ما چی که احساس تمام مردم است که این خوش است، باید خوش باشن. از امارت اسلامی خاص نیست که اینمی تو پروژه های دیگر مردم به کار بیفته، بر مردم سهولت شود. د یادونې وړ ده چې د خیرخانې د کوتل د سړک د اساسي جوړېدو چارې د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال د سیمې د یو شمېر خلکو لخوا د خنډ سره مخ شوي وي او د سړک په ځمکه یې کورونه جوړ کړي وو چې اوس مهال د سړک د جوړېدو په مخ کې ټول خنډونه له منځه تللي او دغه نوی سړک په پراخه او اساسي توګه جوړ شوی دی. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د خیرخانې کوتل، کابل.